د ټانک جنډولي پیټنو 13 ورځ د جنډولي په بازار کې پرلط وهله او غوښتنې کوي چې په کال 2009 کې د رانجات په نوم پوځي عملیاتو کې د دوی کورونه وران شوي د هغې او ورسره د عملیاتو په نتیجه کې دوی ته چې نور کوم تاوان اوښتی دی د هغې د مرستې ورته ورکړی شي. په احتیاجي پرلط ناستو کسانو کې یوه تن رحیم بیټنې وویل د رانجات په عملیاتو کې کورونه وران شوي د هغې د سروې وشي او خلکو ته د تاوان ورکړی شي. هغه وویل د علاقې ځینې خلک چې اوس هم کډوال دي بیرته د خپلو علاقو ته ستانه کړی شي او دوی سره د هم د نورو ځپلو کډوالو په څیر مالي مرستې وشي. رحیم بیټنې وویل د جنډولې په بازار کې په سلګاو شمېره دوکانونه او مارکیټونه وو هغه د عملیاتو پر مهال وران کړی شوي دي او بیا د بازار په ځای پارک جوړ کړی شوی دی. هغه زیاته کړه دغه دوکانونو د ودانیو او ملکیت او په دوکانونو کې تباه شوي سامانونو تاوان دې ورته ورکړی شي. د موږ 246 پرچې دي د دغه مزنه دې میلاو شي چې کوم موږ متاثرین دي واپس خپل علاقې ته راورسیږي. دغه نه سره راه نجات د اپریشن سره د موږ جوړ دوکانونه مسمار شوي دي دغه مزنه دې میلاو شي کوم ته او سره ورسره چې کوم موږ بازار جوړ شوی بازار ده دغه شپاته دوکانونه چې دي بهرحال مشتری دا حکومت جوړ کړي او کوم پاته بازار چې جوړ بازار ده دغه بار بازار شي دغه دوکاندارانو د خپل ځای میلاو شي. د احتیاجي پرلط یو بل ګډونوال مشر ګل محمد بیټنې وویل د جنډولې بازار څخه نږدې 40 کیلومتره لرې سراغره علاقې څخه د تیر 12 کلونو راسې بې کوره دي. ویل د دوی په کورونو یرغل شوی و چې ځاني او مالي تاوان ورته اوښتی او بیا حکومت دوی په کډیوام سیمه کې په سرکاري ودانیو سکولونو او په روغتونونو کې ځای کړل. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل دوی نږدې 300 کورنۍ دي او اوس ورته ویل کیږي چې دغه ځایونه پرېږدئ. هغه زیاته کړه په علاقه کې کورونه وران دي او دلته نه ویستل کیږي نو دوی به په دې کډوالۍ کې چرته ځي. ګل محمد بیټنې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی ته اول کورونه جوړ کړي دوی بیا په خپلو کورونو ته ستانه شي. موږ ته مزان نه چې 1 روپۍ نه دغه ټینټ چې نه راکړه نور خو ته پرېږده و دا ماشومان اعتماد زه وبچرې به وباس نه یې میله طریقه ستانه تامبوستانه څو خبر راوي تر اوسه پرې موږ دا زړه پیرات کسو کې هروي نه موږ مجبوري ده وچر مجبوري نه راوتلي. د احتیاجي پرلط مشر موسکین بیټنې وویل دوی د تیر 12 کلونو راسې هر حکومتي دروازه ټکولې ټولو مرکزي او صوبایي چارواکو ته خپل فریاد کړی خو څه خبره ونه اورېده ځکه دوی مجبوره شوي چې پرلط کښېناستل او اوس د دغه غوښتنو منلو پورې په احتیاجي پرلط ناست وي. موږ 12 کاله وشوله چې موږ ته چا موږ په موږ چې کومې مسلې دي په دې چا غوغه نه ده کړی غور نو موږ په اخري په دې درد باندې مجبور شو دا در نه به تر هغه وخته پورې جاري چې تر څو پورې د موږ مطالبات منلي شوي نه. بل لور د ټانک انتظامیه دغه خلکو غوښتنې جایزې ګڼي او وایي صوبایي حکومت ته د دوی د غوښتنو په اړوند سپارښتنې کړي دي او چې صوبایي حکومت پرې څه ګام پورته کړو دوی به عملي کوي. په سیمه کې یو لوړپوړي امنیتي چارواکي وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې د نوم نه ښکارولو په شرط وویل په علاقه کې د اغیزمنو خلکو دپاره یو مارکیټ جوړ کړی شوی دی خو د نورو مرستو په اړه وایي که چېرته یوازې د جنډولې علاقې چې وړاندې نیمه قبایلي علاقه وه دا اغیزمنه ګرځوي نو بیا به ورسره پاتې نورې 15 پخوانۍ افارز علاقو ته هم د ځپلو علاقو حیثیت ورکوي. هغه وویل ځکه دغه علاقې د اغیزمنې ګرځولو په وړاندې دا غټ خنډ دی چې بیا به ټولو علاقو ته مرستې ورکول کیږي. بل لور ته د قبایلي ضلعو دپاره د آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډي ایم ای چارواکي وایي د ادارې سره پخوانۍ افر علاقې په ځپل شوي سیمو کې نه دي شمار کړی شوي ځکه د دوی سره کومې مرستې نه دي شوي. عدنان بیټنی وی او ای ډیوا ټانک جنډوله.